السلام علیکم دوستانو ویلکم ټو انګلیش وذ ولی. دوستانو نن به مونږه انډیفینټ آرټیکل وایو چې هغه کوم دی راځي چې وی وایو. ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ، اکاونټ در سره فالو کړئ او لایک مو هیر نشي. راځي دوستانو ا او د ان استعمال مونږ څنګه کوو او په کوم حالاتو کې دا مونږ استعمالو. د دواړو معنا دوستانو یو ده، صحیح ده. کله چې هم مونږ سره د واول ساوند راشي په کلمه کې نو د دې نه یو هم راشي نو بیا به مونږه ان استعمالو، په شرط د دې چې کله سره کلمه واحد وي یعنی جمع نه نو بیا به مونږ ان استعمالو، صحیح ده. په کوم شرط باندې؟ فار ایگزامپل یو هګۍ، صحیح ده، نو ان ایګ یو هګۍ، صحیح ده. همدا شان مونږ سره آنین ده نو ان آنین به مونږ وایو، صحیح شو. د دې استعمال دوستانو مونږ څنګه کوو؟ فار ایگزامپل he has an umbrella، هغه یو چترۍ لري. نو چترۍ چې لري هغه یو چترۍ لري نو ان مونږ استعمال کو، ځکه چې په دې کې مونږ سره یو راغلی نو یو مونږ سره واول ساوند دی، صحیح ده. نو he has an umbrella، هغه یو چترۍ لري. بل دوستانو مونږ سره ده چې I have an idea، زه یو فکر لرم، صحیح ده. نو زه یو فکر لرم خو نو دلته مونږ سره آی راغی نو آی به مخکې مونږه ان استعمالو. I have an idea، زه یو فکر لرم. اوس راځو دوستانو مونږ د ا استعمال ته، یعنی چې کله هم د واول ساوند نوی راغلی، کانسوننت راغلی وي او واحد وي، صحیح ده، کلمه مونږ سره واحد وي نو بیا به مونږه د ا استعمال کوو. فار ایگزامپل اکیټ یو پیشو، صحیح ده. دا پیشو چې ده واحد ده، جمع نه ده، یو پیشو ده. نو اکیټ یو پیشو، ا ډاګ یو سپی، صحیح ده. نو اوس دلته موږ سره دوستانو جملې دي. فار ایگزامپل he is a doctor، هغه یو ډاکټر دی. she is a teacher، هغه یو استاذه ده.